زه پوهیږم چې چینایي شرکتونو په افغانستان کې په پراخه کچه د قانون امتیاز د خپل ځان لپاره تضمین کړی. باید له یاده ونه ایستل شي چې طالبانو د مخدره توکو د کاروبار پر وړاندې مبارزه کې همکاري نه ده کړې. هغوی له همدغه کاروبار څخه زیږېدلي. مخدره توکي، کان کیندنه او په زوره د پیسو اخیستل چې تر اوسه ډیر ښه تنظیم شوي. د دې ترڅنګ هغوی اوس د یو هیواد مسؤل دي. دغه هیواد او اقتصاد ډیر په بهرنیو مرستو ولاړ دی او ځکه هغوی اوس مهال د یو ټول شموله حکومت په هکله خبرې کوي. دا خبره له دې کبله نه کوي چې طالبانو د دیموکراتیک شمولیت نوی احساس موندلی. دا په اصل کې د دې هڅه ده چې دا خبره یقیني کړي چې د نړیوالې ټولنې پیسې افغانستان ته ادامه مومي، لږ تر لږه له ځینې هیوادونو څخه. طالبانو هیڅکله پر دغه هیواد حکومتولي نه ده کړې. دغه منابع چې تاسو ورته اشاره وکړه په 90مه لسیزه کې هم وي، خو هیڅکله یې په استخراج ونه توانېدل. له دې کبله د افغانستان د اقتصاد د ودې په هکله د هغوی وړتیا او حتی له دې کار سره د هغوی لیوالتیا بحراني پاتې کیږي.